ټول عمر چې دنو په سر باندې لوپټې نه وي اچېلې، ټول عمر چې دنو لوپټې نه وي په سر کړه، خو چې کله د پټانو سرزمین ته رالې نو لوپټې هم په سر کړلې. په دې کې چې دنو کله دوی د پټانو سرزمین ته رالې نو یوې جینۍ پکې وجړل هم. ویډیو ورځ سره مکمل وګورئ. د جاپان یو ګروپ خیبر پښتونخوا ته راغلی و، هغوی د پښتنو په باره کې څه وایي، هغوی په خیبر پښتونخوا کې 3 ورځې تېرې کړلې. په دې 3 ورځو کې ورسره څه وشو تاسو به چې دنو سوچ هم نشئ کولی. د جاپان نه چې دنو یو ګروپ راځي او چې موږ خیبر پښتونخوا ته ځو، په خیبر پښتونخوا کې چې دنو هغه موږ علاقو وزټونه کوو چې موږ چې د پټانو علاقې ته ځو. هغه چې کله د پښتنو علاقې ته راځي، خیبر پښتونخوا ته داخليږي، پېښور ته داخليږي، چې خلکو ته پته ولګي چې دا خو چې د جاپان نه یو ګروپ راغلی دی، دا چې جینکۍ چې د جاپان نه راغلي دي، نو بالکل چې هغه ورځي او څه هر څه اخلي، نو بالکل د دکاندار دی یو ریچارج هم نه کوي، 1 روپۍ ریچارج تی هم نه کوي، 1 روپۍ تی هم نه غواړي، هر څه ول ورکوي هغه ول هم پرې ورکوي. دغه نه پس چې دوی هوټل ته ځي، په هغه هوټل کې چې دوی شپه کوي، 2 شپې کوي، تقریبا یوه شپه چې ده تقریبا هغه په 40,000 روپۍ باندې ده. دغه ګروپ له چې ده 2 شپې کوي په هغه هوټل کې، او هغه پښتانه چې ده نو بالکل هغه ته وایي چې ستاسو دپاره چې ده دا 2 شپې پرېږدي، ځکه که نه چې تاسو دلته راغلي یې، تاسو زموږ مهمان یې، تاسو مهمان نوازي وګورئ. په هغه کې یوه جینۍ چې ده نو ډېره زیاته ژاړي او هغه نه انټرویو اخلي چې تا ولې دومره وژړل. وایي خلک چې ده نو پښتانه په بد نظر ورته ګوري، پښتانه چې ده نو غلط ثابتوي په ټوله دنیا کې. وایي خو تاسو راشئ پښتانه وګورئ، پښتانه د بیسټ کمیونټي اف د ورلډ د زنانو عزت کوي، چې موږ به کوم ځای ته روان وو نو هلته به چې ده نو سړو سترګې کته کړې وې، هغه به موږ ته چې ده نو پورته نه دي کتل. زموږ یې ډېر زیات احترام کړی دی، زموږ یې ډېر زیات عزت کړی دی، او پښتانه د بیسټ کمیونټي اف د ورلډ. وایي کومه چې په کتابونو کې لیکلی شوي دي، وایي دا چې ده د هغې الټه دي، او دا د هغې الټه چې ده نو پښتانه دي. وایي بالکل چې ده نو مهمان نواز دي، او بالکل چې د زنانه ډېر زیات عزت کوي. وایي په ټوله دنیا کې چې زنانه محفوظ دي، په ټوله دنیا کې چې زنانه ول عزت ورکوي، وایي هغه صرف پټان دي او صرف چې ده نو پښتانه دي. دا چې ده نو د یو ګروپ راغلی و د جاپان نه، او هغه چې ده نو خیبر پښتونخوا کې روپۍ اخیستې ده، نه چې ده نو په هوټل کې 2 شپې کړې دي، هغه چې ده نو هم پرې کړې دي. د هغه نه پس چې دوی خپل ملک ته ځي، هلته لوپټۍ په سرای او د خیبر پښتونخوا پښتنو نه چې ده نو ډېرې زیاتې خوشحاله دي. نن زموږ ټول پښتانه زنده‌باد، همیشه پښتانه زنده‌باد. پښتانه یو داسې کارنامې کوي چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. په مهمان نوازۍ کې، په عزت کې به صرف پښتانه منې، او دا په دې ټولې دنیا ته پته ده چې پښتان د بیسټ کمیونټي اف د ورلډ، او د ټولې دنیا ته پته ده چې پښتانه څومره غیرتمند او عزتمند خلک دی. بالکل د ښځې څومره عزت کوي، هغه د ټولو پښتنو ته پته ده. نن چې د جاپان کې د خیبر پښتونخوا او د پښتنو صفت کېږي، دا زموږ دپاره د فخر خبره ده. بلکې زه دې پښتنو ته چې ده نو سلوټ پکار دی چې دلته راغلي دي، هغه ول دومره عزت ورکړی دی چې هغه د خیبر پښتونخوا د پښتنو نه چې دی نو هغه دومره چې دی نو متاثره شوي دي چې د هغه اوس په ټوله دنیا کې ښایي، په ټوله دنیا کې وایي که نه چې پټان چې دی نو د بیسټ کمیونټي اف د ورلډ دي. نو زموږ دپاره د فخر خبره ده پښتنو ورونو چې موږ چې دی نو بهر ملکونو خلک راځي نو دومره عزت وله ورکوئ، که نه چې هغه راځي بیا ځي واپس چې زموږ د پښتنو صفت کوي، زموږ د پښتنو د غیرت قصې کوي، زموږ د پښتنو د مهمان نوازۍ قصې کوي، زموږ د پښتنو چې دی نو ښځې له عزت ورکولو هغه قصې کوي. ملګرو نو موږ ټول له پکار ده چې که نه د زنانو ډېر زیات عزت کوو، ځکه که نه چې دا بهر ملکونو کې چې دی نو دوی چېرته لوپټۍ نه یې په سر کړ، او چې کله خیبر پښتونخوا ته رالې دوی واپس تلې نو دوی لوپټۍ په سر کړلې. ښه تاسو سوچ هم نشئ کولی. دا یو ګروپ چې دی نو د خیبر پښتونخوا ته راغلی او د جاپان نه، په دې باره کې تاسو څه وایئ؟ هغه غوندې کامنټ